بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې پنځم څپرکي د نیوټن قوانینو څخه د قوو په باره کې بحث کوو. قوه د پش کېکاږلو او پل یا راکشولو څخه عبارت ده. یا قوه هغه عامل دی چې د اجسامو شکل یا حالت ته تغیر ورکوي. قوه بې له پش او پل یا کېکاږلو او راکشولو څخه بل څه نه ده. کله چې د جسم په حالت کې یا شکل کې تغیر راولي، هماغه هم د جسم د کېکاږلو یا راکشولو په مرسته تغیر په کښې راولي. قوه بیا پر دوو اقسامو باندې ویشل شوې ده، پر دوو ډولو باندې چې لومړی یې تماسي قوه ده، کوم چې د تماس، او دویمه یې ساحوي قوه ده، کومه چې په یوه ساحه کې عمل کوي. تماسي قوه هغه قوه ده چې د دوو اجسامو ترمنځ د تماس په اساس منځته راځي. کله چې دوه اجسام یو د بل سره په تماس کې شي، نو بیا دا قوه منځته راځي، لکه د کتاب پورته کول او یا د میخ ټک وهل. او همدارنګه ساحوي قوه هغه قوه ده چې د دوو جسمونو ترمنځ بې له تماس څخه منځته راځي، لکه د ځمکې جاذبه قوه یا د سپوږمۍ پر مخ د جاذبه قوه. متلاقي یا غیر موازي قوې: کله چې دوې یا څو قوې پر یو جسم غیر موازي عمل وکړي، غیر موازي یا متلاقي قوې بلل کېږي. بې له دې چې دوی سره موازي واوسي، پر یو جسم عمل وکړي، هماغه متلاقي قوې دي. متلاقي قوې هغه قوو یا په بل نامه سره داسې هم ورته ویلی شي چې یو د بل سره قطع کوونکي قوې. دا عبارت د متلاقي قوو څخه دي. د هغه څخه وروسته موږ او تاسې محصله قوه وایو. کله چې پر یو جسم له یوه څخه زیاتې قوې واردې شي، نو یو داسې قوه منځته راوړي چې جسم هماغه لوري ته ورکاږي، عبارت د محصله قوې څخه دی. کله چې دوې یا څو قوې لکه F1 او F2 قوې چې پر دغه جسم عمل کړی دی، د دوی دوو د قوو څخه یو بله داسې قوه منځته راځي چې جسم پر هماغه لوري باندې ورکاږي، چې هماغه قوې ته د دوی محصله قوه ویل کېږي. د محصله قوې د لاسته راوړلو دپاره موږ مختلف فورمولونه لرو چې د دغه قوې د لاسته راوړلو دپاره کوم چې یو پر بل عمود دي، د دا فورمول څخه استفاده کوو چې R مساوي A مربع جمع B مربع درجه زر لاندې، یا لومړۍ قوه مربع جمع دویمه قوه مربع درجه زر لاندې، چې لومړۍ قوه دلته F1 څلور نیوټنه 3 نیوټنه ده، او F2 څلور نیوټنه. دا توپیر نه لري که یې سره واړوئ یا پر همدا شکل یو بل مربع کې او سره جمع کې، چې د دوی ټولو محصله قوه 5 راوځي او جسم به پر همدا لوري باندې کشف کول کېږي. د قوو محصله قوه په هندسي طریقه لوري او په الجبري طریقه یې اندازه لاسته راځي، چې جسم پر کوم لوري باندې عمل کوي، د هماغه لوري چې ټاکو هغه د هندسي طریقې په مرسته ټاکو، او په د الجبري طریقې په مرسته بیا د دې اندازه پیدا کوو چې په څومره اندازه به دا پر همدغه لوري باندې عمل وکړي. د قوو ترمنځ زاویې مختلفې دي. متلاقي قوې په مختلفو زاویو سره یو پر بل پر اجسامو باندې عمل کوي، چې د هغو هر ډول زاویو د لاسته راوړلو دپاره موږ عمومي فورمولونه او مختلف فورمولونه لرو. که چیرې A او B قوه یو د بل سره په مخالف جهتو کې وي، په 180 درجې زاویې کې یو د بل سره مخالف زاویو کې عمل وکړي، نو د دوی د محصلې د لاسته راوړلو دپاره موږ او تاسې د A منفي B یوه د بل څخه منفي کوو، علامه یې فرق نه لري. او بل که چیرې د دوی ترمنځ زاویې 90 درجې، لکه دلته بیا د دې قوې د محصلې د لاسته راوړلو لپاره دواړې قوې مربع کوو، درجه زر لاندې کوو، چې د هماغه په مرسته باندې د دوی محصله قوه لاسته راځي. که چیرې د دوو قوو ترمنځ زاویې 0 درجې وي، یعنې دواړې قواوو پر 0 درجې پر یوه لوري باندې سره موازي وي، پر یو جسم عمل کوي، بیا د هغه محصله د دوی دواړو د جمع څخه لاسته راځي. د پاته زاویو محصله د عمومي فورمول په مرسته لاسته راوړلی شو، چې لومړۍ قوه مربع جمع دویمه قوه مربع مثبت 2 ضرب لومړۍ قوه ضرب دویمه قوه ضرب کوساین د ټیټا درجه زر لاندې. د همدې په مرسته باندې د هر ډول زاویې دغه لاسته راوړو، محصله لاسته راوړو. د 180 درجې هم د همدغه فورمول څخه لاسته راغلې ده، 90 درجې فورمول هم د همدې څخه لاسته راغلی دی، او د 0 درجې فورمول هم د همدې څخه لاسته